افغان کرکټ بورډ د اماراتو لوبډلې په وړاندې 250 ورځې تمریناتي لوبو لپاره چې د افغانستان او اماراتو لوبډلې ترمنځ به د 13 ورځو لوبو د سیریز څخه مخکې ترسره کیږي 17 کسیزه افغان لوبډله یا سکواډ اعلان کړ. په دغه سکواډ کې لاندې لوبغاړي شامل دي: کپتان حشمت الله شهیدي، اکرام علي خیل، محمد اسحاق، ابراهیم ځدران، ریاض حسن، رحمتشاه زرمتی، درویش رسولي، بهیر شاه محبوب، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، شرف الدین اشرف، قیس احمد، عبدالرحمن رحماني، فرید احمد مالک، یمین احمدزی، بلال سمیع او ضیاء الرحمن اکبر. نو مینوالو دا هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان او اماراتو لوبډلې ترمنځ په د 13 ورځو لوبو د سیریز څخه مخکې په 250 ورځو تمریناتي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان او اماراتو لوبډلې ترمنځ به لومړۍ تمریناتي 15 ورځیزه لوبه د ډسمبر میاشتې په 25مه نیټه او دویمه تمریناتي لوبه بیا د ډسمبر میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي او له دغې وروسته به افغان لوبډله بیا د امارات لوبډلې په وړاندې 23 ورځې نړیوال لوبې ترسره کوي. افغانستان او امارات لوبډلې ترمنځ به لومړۍ 20 ورځې نړیواله لوبه د ډسمبر میاشتې په 29مه نیټه، دویمه لوبه بیا د ډسمبر میاشتې په 31مه نیټه او دریمه او وروستۍ لوبه د افغانستان او امارات لوبډلې ترمنځ کومه 20 ورځیزه لوبه ده هغه بیا د جنوري میاشتې په 2مه نیټه ترسره کیږي.